تازه خبر په کابل کې ډیر غټ ناورین رامنځته شوی دی. افغانان څنګه خفه شول، دغه ناورین څنګه رامنځته شو، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. محقق وایي د کابل په لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې څخه مړه شوي دي. د بې واکه شوي ولسمشر اشرف غني یو نږدې سلاکار او هزاره مشر محمد محقق د کابل لویدیځ کې د لوږې له وجې د 8 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی دی. نوموړي دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼې خپره کړې ده. محقق دا وضعیت طالبانو ته شرمونکی ګڼلی او ویلي دي چې دوی د خلکو د ژوند او امنیت په اړه فکر او تدبیر نه لري. دا مشهور هزاره سیاستوال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له مداخلې پرته افغانانو ته په مستقیم ډول د بشري مرستو د رسولو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. طالبانو د دغه خبر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نورو خبري سرچینو تر اوسه دا خبره تایید کړی نه دی. له څو اونیو راهیسې د ماشومانو او بشري وضعیت اړوندو مختلفو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید فقر له کبله د شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او میلیونونو نورو کسانو د مړینې د احتمال خبر ورکړی. طالبان مني چې افغانستان له بد بشري وضعیت سره لاس او ګریوان دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مقابلې لپاره ورسره عاجلې مرستې وکړي. نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره په دې برخه کې مستقیم کار د دوی د نه رسمیت لرلو له کبله رد کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.